نن ورځ زموږ نړۍ د تمدن له سترې ننګونې سره مخ ده. ویجاړونکي عناصر غیر معمولی ناورینونه، ناڅاپي اقلیمي ناورینونه، د دوی شمیر اسمان ته رسیږي او د دوی ځواک نه بدلیدونکی دی. خلک مړه کیږي او ښارونه ویجاړیږي. ولې موږ ټول خلک له دې سره مقابله نه کوو؟ د نړیوالو میثاقونو او تړونونو رسمي هدف د اقلیم د بدلون مخنیوی دی. مګر ولې اقلیم په ناورین کې بدلون ته دوام ورکوي؟ ولې نړیوالې رسنۍ د ګواښونو د کچې په اړه چوپه خوله دي؟ څه شی د دې خطرونو څخه د خلکو پام اړوي؟ د چاپیریال ناورین او د کاربن ډای اکساید زیاتوالی، بې فکره مصرف کوونکی چاپیریال کومې پایلې ته رسېدلی؟ د نړۍ د اقلیم د بدلون اصلي لامل څه دی؟ نن ورځ هیڅ شی د معلوماتو څخه ډیر مهم نه دی چې زموږ انسانیت څنګه ژوندی پاتې کېدای شي او زموږ سیاره وژغوري. اوس د دې وخت دی چې رښتیا ووایاست، په داسې حال کې چې موږ لا هم د توپیر کولو فرصت لرو. د دسمبر 4 په ژوندۍ بڼه خپرونه، نړیوال آنلاین کنفرانس، نړیوال بحران د حقیقت موندنې وخت، په ورته وخت کې د 100 ژبو ژباړې سره د 180 هیوادونو رضاکارانو لخوا تنظیم شوی. حقیقت پاک وي، حقیقت مو متحد کوي، حقیقت د ژوند کولو فرصت درکوي. موږ سره یو ځای شئ. نړیوال بحران د حقیقت موندنې لپاره وخت.